سلام تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته ښایسته او بدرنګ دوستان دښمنان ته ټول ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ښه به وئ روغ او جوړ به وئ. نو نن بیا هم راغلې ما داسې یو ځای ته دا چې چېرته راغلې ما دا تاسو ته نه ویم. نو ما په لاره کې یا په کور کې ویډیو نه کړله. بیا تاسو هم خسته کون کېږي چې هر ورځ کور نه وځي او رکشه کې کښېني کله په ګاډي کې کښېني کله څه او کله څه کوي. نو نن ګورې که نه زه چېرته ناسته یم او چای راته راوړې او داسې کنجوس خلک دي چای سره نور څه نشته ښه صرف چای دی چای. دا ولې خبرې ونشي کولی. ښه ګران کتونکو ګپ لګوم ما په خپله ویلې چې صرف چای راته راوړی. دوی ویل چې مطلب خوراک څه ما چې نه ما ډوډۍ هر څه کور کې خوړلې د پښتنو په ژبه مطلب د پښتونخوا په ژبه ډوډۍ مونږ خوړلې ده. او اسې چې څه وکړم دلته وګورم زما یو نریشنو مطلب یو غزلو هغه ما ریکارډینګ کوله خو په کور کې هم امکانات شته خو دومره نه. نو زه راغلم سټدیو ته چې زه ریکارډینګ وکړم غزل. تاسو هم په تمه پاتې چې هغه به څنګه غزل وي او د چا غزل به وي او څنګه غزل ده ښه هغه ځکه خو وایي که نه سترګې غزل شونډې غزل پوزه پکې بل غزل زما پوزه خو ماشاءالله بل غزل دی. او دوستان یو خبره ناګفته پاتې نشته تاسو وایي چې غزل څیره نن بدله شوې ده. څیره مې بدله شوې نه ده. الله تاسو ته هدایت ورکړي داسې راته مه ګورئ دا ما لینزونه اچولي دي. اوف څه خوند کوي یار. الله مې د بد نظر نه وساتي. الله مې دا ستاسو د نظر نه وساتي. ښه دوستانو زه به چای م وچکم او تاسو سره به خبرې هم وکړم او لاړ شم چې هغه بل ځکې څه کیسې دي. اول به زه تاسو ته دا وښیم که نه د تاسو په زړه کې به ډېر داسې غټ ارمان وي یالله. ښه وایي تورې جامې واچوه یاره تورې جامې واچوه یاره تورې جامې در سره ډېر مزه کوي نه لکه دا دې ما ته ډالۍ وي که نه ما توره جوړه اچولې مطلب توره پورکه دا ګورې چې څومره ښایسته ده. دوستان ما غوښتل چې دې نه یو سپیشل ویډیو تاسو ته جوړه کړم خو زه خیر نن مې واچوله تصادفي او تاسو ولیدلم چې دا څومره ښایسته بورکه ده مطلب حجاب دی او څومره ښایسته کار پکې شوی دی. ښه دا هغه ځای ده دوستانو چې مطلب څوک دلته ګانا ریکارډینګ کوي سندرې ریکارډینګ کوي هغه یو ځای دی. راشئ تاسو راځئ. نو زه غواړم چې دغه ځایونه تاسو ته وښیم که نه چې یو سینگر یا آواز خان یا کسی میایین جو آهنگ ریکارد میکنه چه قسم یک جای است ببینین که تمه خب. ښه ګرانو کتونکو دا هغه ځای دی چې دا زمونږ او ستاسو پښتانه سینګران راځي دلته خپل ګانې ریکارډینګ کوي. نو دا هغه ځای دی چې ایډیټینګ کوي رښتیا دلته ایډیټینګ کوي او کوم ځای کې چې هغوی ریکارډینګ کوي هغه بل ځای دی. هغه هم تاسو ته خامخا تصویر ته راولم او ښیم به چې نه پوهېږم چې دا څوک د مخې پټ ده او ما ته نه ښکاري چې دا ګانه د چا دی الله نو ها نو دا هغه ځای دی واقعا چې یو سینګر چې کله ګانا کوي سندره وایي ډېره زیاته مشکله ده که نه زموږ تاسو ته ډېر اسانه ښکاري موږ تاسو نه ټیک ټاک هم جوړوي اورو خوندونه ترې اخلو خو دوی ته ډېره زیاته ګرانه ده که نه او بالخصوص بیا ایډیټر ته ډېر زیات ګران دی چې دا څنګه شو دا څنګه شو دا ډېرې خبرې دي په که نه. نو تاسو هم چې یو سینګر سندره کوي یا ګانا کوي یا څوک خپرونه جوړوي نو کوشش کوئ چې هغه سره هیلپ وکوئ او دغه ګانا خوښ کوي دغه ته لکه مثبت کمنټونه ورکوي. ښه دوستانو دلته یو څه بل څه ته زما خیال شو دا څومره ښکلي او ډیکور ده ماشاءالله واقعا داسې څیزونه انسان هغه جلب توجه کوي که نه ډېر یو زبردست داسې زما پته نشته زما ډېر خوښ دی. او دلته دا تصویر به تاسو چېرته لیدلی وي که نه زیات ځایونه کې لکه یو مور د خپل ماشوم هغې کې اغوستی واقعا ښایسته ده. او دا نو د موسیقي الګو دته څه ګیتار وایي که نه چې ما سره افغانستان کې یو ګیتار شته خو متاسفانه پاکستان ته ما ځان سره نه وړله ولې چې طالبان هغوی د لاسه بس ونه شو چې زه راوړم افغانستان کې اوس پوره سره پراته دي شته دي. نو کتونکو تاسو موږ سره تر اخري ولاګه پورې پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ښه ګران کتونکو دا هم چې ګورې که نه انډور کله چې زموږ سینګران دلته راځي دننه خپل ګانې ریکارډینګ کوي نو دا خو لا اوسه پورې دومره خاص جوړ شوی نه دی. دا ګوره لیټونه یې ورته لګولي دي نو دا به لګوي بیا به هغه سینګر ودرېږي او نخرې نازونه به پکې کوي او ګانه به ریکارډینګ شي او خبره ختمه. دا یو قسمت شو که نه وګورئ او دا دیوال بل قسمت شو. نو همدغه یو کمره کې یو ځای کې فکر وکړو چې 3-4 ځای تقسیم شوي دي او جوړ شوی دی که نه دا هم یو استعداد دی. ګوره دوستانو دا چې جوړ شي مکمل شي څومره خوند به وکړي که نه سم ښکلی زبردست
ښایسته به ښکاري. نو ګرانو کتونکو زه به لاړ شم د اډیو ځای ته، هلته به زه خپل هغه شعر ریکارډینګ وکړم، نو هلته به خپرونه هم ختمیږي. ما سره پاتې شي او چېرته به ځئ. اوکې ښه ګرانو کتونکو، څنګه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې هغه ځای مطلب د ایډیټینګ ځای و که نه، دلته نو د اډیو ځای دی، نقل رسېږي راته اډیو ځای دی چې مطلب کوم سینګران دلته راځي او خپل اډیو سندرې ریکارډینګ کوي. واقعا ښکلی ځای دی. داسې دلته نو لکه خپل غږ چې ریکارډینګ کوي یا ټپې وایي، څوک څه وایي، نو زه هم دلته تصمیم لرم چې یو شعر ریکارډینګ وکړم. مطلب کور کې نه کېده، ما تاسو ته یادونه وکړه. دلته زموږ ورور هم ناست دی، نه پوهیم چې دا څه کوي دلته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر دی. سال لري څه کې په څه بیزي د تاسو؟ لګیا یو اډیو ریکارډینګز دی، هغې میکسینګ ماسټرینګ. ښه دا ټول نو ته په خپل یعنې لکه مطلب خپل دماغ پې خرابوې. ښه اوس تاسو څه ګانا مانا د چا دی او کوم ګانا دی تاسو دلته ایډیټینګ کوئ؟ ډېرې ګانې مطلب ایډیټینګ خو کارونه ډېر پروجیکټس پراته دي، خو باره زیادې وخت زموږ ملګری زبي نوم یې دی، زبي رحیمي. ښه هغه د یو ټریک کې لګیا کارونه دي. ښه نو داسې خبرې دي. ښه دوستانو، نو دلته د زړه نه تنګېږي یوازې ناست وي یا مطلب کله څنګه ګرانه ګانه وي، کله یو شانتې وي که نه، لکه ایډیټینګ کې تاسو ته زړه نه تنګوي؟ نه بس لګیا یو کارونه مارونه کېږي، بس اصل کې ژوند مو همدې کې دی نو بس که نه. ښه بیا خو مزې دي کوئ. نو ګران کتونکو فکر کوم چې دا میک دی که نه، دلته کې غږ ریکارډینګ کېږي. خیر غلطي کېږي دوستانو، ما تاسو ته بلې ورځ مې ویل که نه چې زه کټ کوم نه، دنه به تاسو لکه مطلب ساوند داسې نه اخلی که نه. ښه ګرانو کتونکو خوږو ملګرو، څنګه چې تاسو نننۍ ولاګ وکتله، زه راغلی ما اسټډیو ته. نو زما یو شعر دی، مطلب هغه د پلار په هکله دی چې ما لکه ډېر مخکې جوړ کړی و. اوس کله چې زما پلارجان دی الله وبخښي وفات شوی و، هغه شعر ما لکه لیکلی و، خو اوسه پورې ما ریکارډینګ نه وه کړې په خپل غږ. مطلب محبت ګران صاحب هغه ویلي و په خپل غږ کې، ډېر خلکو خوښ کړی و، خو نن ما غوښتله چې راشم او په خپل غږ په خپل اواز زه هم ریکارډینګ وکړم چې تر څو هغه خپل درد تاسو سره هم شریک کما. نو محبت ګران صاحب هم واقعا ډېر ښکلی زبردست ویلی و، خو اوس ډېر دوستان خواهش وکړو چې تاسو لکه ستاسو شعر دی تاسو په خپل اواز کې هغه شعر ریکارډینګ وکوئ. نو کور کې ما سره دومره امکانات نه و، راغلم چې دلته یو ښکلی زبردست هغه شعر تاسو ته ریکارډینګ وکړم. نو ګران کتونکو امید ساتم چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شوی وي، د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. نو څنګه چې تاسو دغه ځایونه وکتله چې زموږ سینګران راځي دلته ګانه ریکارډینګ کوي، نو ټول دغه ځایونه ول. نو تاسو نور ټینشن مه کوئ چې دا چېرته ګانه ریکارډینګ کېږي او څنګه ریکارډینګ کېږي، نو ټول دغه شان دی او که نه ټول پروسس ما تاسو ته نن ویډیو کې وویلې. نو تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې. زما چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کومنټونه وکوئ او خپل نظریات ما سره شریک کړئ. ښه تر بل ولاګ پورې چې هر شي تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ. اللهم چې ښه وختونه او ښې شېبې. الله حافظ. بای.